خپل رسول الله مبارک فرمای وی زما خلیفګان به دا کار کوي وی ستا خلیفګان څوک دي وی چې زما حدیث یو بل ته اوري نقل کوي او یو بل پې پوهیږي نو لوی مقام لري علما زمونږ د دین په مشرانو کې یو عالم تیر شوی دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه ډېر امامانو په دغه زمانه کې امام خو مطلق مشر ته وي پیشوا ته وي چې خلق ورپسې وي هغه ته وي خو دلته د امام نه مراد هغه انسان دی عرفي معنا چې چا د قرآن او د سنت نه د قاعدو مطابق مسلې رسېږي نو دا ډیرو په هغه زمانه کې امام بخاری رحمت الله علیه خپل امام او مجتهد اسحاق ابن ابراهیم ابن راهوی ډیر علما تیر شوي دي په هغه زمانه کې خو د دې څلورو فقه هغه مسائل چې د قرآن او سنت نه رسېدلي دي دا لږ زمونږ په دې دنیا کې زیات خواره دي یو په هغې کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی دویم په هغې کې حضرت امام مالک رحمت الله علیه دی امام مالک رحمت الله علیه ټول عمر درس په مدینه شریفه کې کړی نیکونه د یمن نه راغلی دي خو د پیدایش په مدینه منوره کې شوی دی او وفات هم په مدینه منوره کې دی او د مدینه منورې چې کم قبرستان دی مشهور خلق وته جنت البقیع وایي په دې نوم مشهور دی نو په هغه قبرستان کې د اوسم قبر شته دومره مبارک انسانو داسې ځای کې ولا الله د قبر ځای ورکړی دی چې د صحابه په دامینس کې دی زمونږ تاریخ لیکي البقیع کې کم و بیش 10,000 صحابه کرام دفن دي 10,000 او ټول هم دغه علاقه کې دفن شوي اوس خو په زمانه 1400 کاله تېره شوې د پته نه لګي بعضې تاریخونه بعضې صحابه ښیي په دې نقشو کې مشته او بعضې تاریخونه هم لیکلي دي هغې کې چې سړی په دې دروازه ورننوځي اوس خو یې لارې بدلې کړي دي خو پخوانی لارې چې وې چې په دروازه ورننوځي نو ښي طرف ته مخامخ د ګټو دیوال دی د هغې دیوال سره خوا کې د حضرت عباس رضی الله عنه قبر دی د حضرت حسن رضی الله قبر دی او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم د حضور پاک کشر بیبی ده دا سنورم پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی او نوسیب دفن دي لږ چې بالکل مخامخ ورشي دا خي طرف ته دی مخامخ د ګټو دیوال دی دا غي بالکل پويخ کې د حضور پاک مبارک نه حبیبیان دفن نه دا چې قبرونه هلته نشته لکه دا زمون قبرونه دا 10 غز او 15 غز او دا ډېر غټ غټ قبرونه دا په شریعت کې ګورې نشته شریعت کې قبر دا دی چې غاړې به د ځمکې نه یو لیشت اوچتی او مینځ به داسې وي چې دا مینځ به اوچتي لکه زمونږ دا ماهي پشت لکه زمونږ د خلکو د عام قبرونه چې وي امام شافعي وی اوارې ساته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور امامان وی چې نه مینځ ولې اوچت ساته خو غاړه به د ځمکې نه تقریبا لفظ نو سره وي یو لیش اوچتی ټوله دنیا خطر او قبرونه پخی د اور شی چې کوم په اور جوړ شوی شی دی او ته هغې باندې قبر جوړی لکه خښته شوه مثلا دا ګناه د ناروا دی او حرام دی ته مړي له فایده رسئ که جشن کې مړي له دا تاوان رسئ تالم تاوان رسئ چې کم از کم 6,000 7,000 او 10,000 روپۍ په قبر لګې نو دا جومات کې ورکه او ثواب دی بابا ته وبخه دا مدرسه کې ورکه او ثواب دی بابا ته ورسو دا غریبانانو کونډو له ورکه یتیمانانو مسکینانو له ثواب وبخه سپې که ته بره ور باندې قبر پوخ جوړ کې سپې لاندې چې کم عمل دی عمل دی قبر کې دننه دی مړي له قسم په خدای اقه فایده ورکوي بابا جی زمون خبره کوله حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه زه تللی دغه حاجي محمد امین صاحب سوات ته د سوات والی صاحب سره ملاقات وکړه والی صاحب راته وی چې راځه ما ځان له قبر جوړ کړی دی او هغه قبر کې مال یو څو
آیتونه وایه څه د برکت ذکرونه پکې وکړې ما ځان له قبر جوړ کړی علما چې برالل د مخکې نه تیار کړی و قبر د ماربلو اعلی قبر دننه ټول ماربل نو بو به تل چې دی کې مالا ښه سړی والي صاحب تلاوت وکړې ذکر و اذکار وکړې چې دا برکتي شي چې قبر له مونږ لاړو نو ډېر ښایسته د ماربلو قبر یې جوړ کړی و ښکلې اعلی دننه ماربل لحد ښایسته مزېدار جوړ شوی حاجي صاحب ورته وی والي صاحب قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کړه ډېر هوښیاره خبره قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کا که قبر دې ځان له جوړ کو اعلی دې جوړ کو مزیدار دې جوړ کو خو ته ورته جوړ نه په خدای دا قبر به د لړمانانو د مارانو د چینجو جالبه او که ته قبر له جوړ شوې زه نه ویم د دواړو جهانو مبارک سردار فرمای چې مړي پسې درې څیزونه دي یو د ده وارثان د ده بچي دوستان یو د ده مال دولت غلام کټ وغیره یو د ده عمل دا دوه ته واپس راشي دا یو ورسره پاتې شي بچي او دوستان دې ټول واپس راشي او څوک پاتې شي عمل پاتې شي نوکر چاکر م راغی کټ پوزې م راغی عمل پاتې شو که عمل ښه دی فایده که عمل تاوان دی نقصان نو که عمل دی خو او ته قبر ته جوړ وې او قبر د کټو مو د لوټو مو او خبر د خورو مو ارسنګه چې نو د جنت د باغچو باغچه وي زه نه ویم د بخاري مسلم حدیث ته رسول الله مبارک فرمای اما روضة من رياض الجنه و اما حفرة من حفر النيران یا د جنت د باغچو باغچه ده او یا د دوزخ د کندو نه کند ده هغه وی حاجي صاحب سترګې دې راله وغړولې اوسه پورې چې مې څومره علما راوستي دي ما له قبر ته کوز شوي دي تلاوت او ذکرونه یې پکې کړي دي او دعا یې راله کړې سترګې دې راله وغړولې نو قبر به ځان له جوړې قبر نو په سعودي کې قبرونه بس صرف سلی قدرې دي خیر داسې نه ده پکار لږ قبر چې دومره چې نښې باقي وي لکه ما چې راته ووایي داسې پکار ده دا غټ غټ قبرونه او دا ډېر خلک په قبرونو وروره غوړي مږي او څوک پې تیل مږي او دا پخ کړي وي او غلافونه لکه د خدای بنده دا فایده نه ورکوي دا د شریعت خلاف دی د دې نه پیغمبر مبارک منع کړی دی ورته کوه نفل کوه مړي پسې بخا علما ټول وایي صدقه کوه مړي پسې بخا قبر له ولځه د سنت او د شریعت مطابق نو مخامخ د حضور پاک نه بیبیانې دي داسې یو دوه درې ګزه فاصله باندې چې لاړ شي نو بیا هلته لوڼه دي ښه نو چې لږ دومره مخکې لاړ شي لکه دا ده چې ناست دی مخامخ دیوال چې زیات نه زیات یو 10-12 ګزه نو حضرت امام مالک قبر دی دا هغه استاد دی حضرت نافع دا هغه قبر دی او بیا د امام مالک قبر دی نافع سر ته دی او امام مالک خپوته دی یعنی د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره او د حضور پاک د لوڼو سره داسې په 10-12 ګزه فاصله کې قبر دی څومره مبارک قبر څومره مبارک او بیا په لږه فاصله کې داسې لږ چې ورمخکې چې د رسول الله مبارک زوی دی حضرت ابراهیم د هغه قبر دی هغې سره په لږه فاصله کې د رسول الله مبارک رضاعي مور د حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها د هغې قبر ګیر چاپېره ټول صحابه داسې مبارک انسان نو وفات په مدینه شریفه کې دی او پیدام په مدینه شریفه کې دی او ډېر لوی عالم نو په مدینه شریفه کې به د حدیثو درس کا الله ورته کوم ځای نصیب کړی هغه ځای ورته الله نصیب کړی چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه درس کا هلته یو ستن ده استوانة السریر ورته وایي دې ځای کې به حضور پاک اعتکاف کوه او دغه ستن سره خوا کې ده بیبي عایشې د کوټې دروازه وه چې حضور پاک به دغه اعتکاف ته ناستو نو عایشې صدیقې ته به یې وي پوزکې راکړه نو هغې به وله ورکړه
بلکې یو ځل وی رسول الله مبارک تراته سر را دی خوا که په دروازه کې نو ما ولا سر مینځلی د عایشې بیبي د کوټې سره خوا کې. اوس د عایشې بیبي په کوټه کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن دی آرام فرما دی. وسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، وسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. نو د امام مالک درس بداغي د قبرونو مبارک سره په داسې اندازه لکه 3-4 غزه کې فی روضه من ریاض الجنه. نن وته خلق ریاض الجنه و. اوس پکې د 2 رکعاتو ټیم چاته نه ملاوي. مخکې به خلق ورتلل پکې به منځونه کول، اوس خلق ډیر شوی دی او ډیر ورځي. نو سعودي حکومت هغې له یو طریقه جوړه کړې ده، موبایل کې به ځان له ټیمه له ټیم، نو چې موبایل ورکې نو که په 2 ورځ د ټیم راغی او که په 3 او که په 15 او که په 10 نو بیا به د موبایل کې هغه ټیم وي نو ور به شناغي به د لا ټیم وګوري نو اجازت به دله درکړي. نو صرف 2 ته د پرېږدي زیات نه. خلق پکې زر زر سلور او شپږ رکعتونه وکړي او بس یې بیا نور را دننه کوي. داسې قیمتي ځای حضور پاک فرمایي ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه. زما د کوټې او د منبر په میانځ کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده. ته چې پکې مونځ کې دا تصور بکې چې الله په دنیا کې دم د جنت باغچې لراوستم، پروردگار په آخرت کې من د جنت باغچه نصیب کړه. نو هلته به د درس حدیث کوم او دومره د مدینه منورې سره مینا وکړه چې دی به په مدینه منوره کې په سورلې نه ګرځي. حالانکه په سورلې ګرځېدل په شریعت کې منع نه دي. په مدینه کې صحابه پکې ټول ګرځېدل، تابعین ائمه ټول په سورلې نه، سبا چې موږ ټول په گاډو کې ګرځو. لیکن مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه بوادر کې لیکلي دي، چا په سوال کړی دی چې ولې په سورلې ګرځېدل ګناه ده څه؟ ولې د په زړه کې محبت د صحابو نه ډېر اوسه؟ ولې صحابه په سورلې ګرځېدل او دې نه ګرځېد؟ د هغې په زړه کې خو د حضور پاک احترام ډېر و، دونه خو د بل چا نو. نو بیا هغه جواب ورکړی وی دا دې ته عاشقانه مزاج وی. عشق د حضور پاک باندې صحابه هم ډېر زیاتو، خو د هر چا په ذهن کې یو جدا مزاجي. د استاد شاګردانی ټول یو شاګرد دی چې په استاد ځانم قرباني هر څه کوي، لیکن بل یو شاګرد لرې ناست دی دومره مینه شته خو دومره نه، لیکن هغه بیا هم یو خپل عاشقانه مزاج لري. د استاد مخکې سترګې اوچتې نه او سترګې ښکته کړې. د هر چا خپل جدا جدا مزاج، دا د خپل یو عاشقانه مزاج دی. په دې سوال نه کوي نو په سورلۍ به نه ګرځې. نو چا ورته وی دا ولې؟ وی د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته، خو چې په کومه خوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن دی نو مالک به په هغه خوره کې په سورلۍ نه ګرځي. داسې عجیبه انسان. او اخیری دور کې د مدینې نه بار نه وت، ټوله زندگی په مدینه منوره کې اخره کې تیره کړې. دومره عشق او دونه محبت، اسې نه چې باروزم سارا نه بارو نه ځي، بس چې مدینه کې رانه سوځي. او رسول الله مبارک فرمایي چې چاله ځان له د مدینې مرګ خوښ که د قیامت پر از کنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه. د قیامت پر ورځ به زه د سفارش کوم د ده په دې محبت او مینه او نیکو اعمالو به زه ګوی کوم د خدای په نس. نو چې پیغمبر تعالی د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ګوی کوي نو دا خو کامیابي ده که. او چې پیغمبر دله سفارش وکړي د دې نه اوچته خبره بله کمه. نو ځان له د مدینې مرګ خوښول مرګ خو د خدای په خوښه دی، خو ته به خپل سوچ او فکر کې او خپله مینه به کې او دا دعا به کې چې الله ایمان سره دا ټکې به وایې، عمل صالح سره دا ټکې به وایې، الله د مدینې منورې مرګ مې نصیب وګرځولی نه به ورته به. او د حدیثو درس چې به یې کو یو عجیبه انداز به یو وینځ یې ساتلې وه. هغې وینځې ته به یې وې چې څوک راشي او د عامې فقې د مسلې تپوس کوي، ما ته وایه چې زر ورله روزم. او که څوک د حضور پاک د حدیثو طلب کوي نو درسګاه ته یې لېږه جومات ته. وینځه به راله، صاحب یو سړی راغلی دی او د دین د مسلې تپوس کوي. امام مالک به راووت، جواب به یې ورکړه، سړی به لاړ. بیا به وینځه راله، صاحب یو څو کسان راغلی دي او مسلو تپوس کوي، راووت، جواب به یې ورکړه، سړی به لاړ. وینځه به راله، وی صاحب جومات د خلکو ډک دی، درسګاه لبریز ده، خلق په انتظار دی. امام مالک به ننوت، غسل به وکړه،
او به لمبل هر ځل او بیا به قیمتي جامې واچول داسې قیمتي جامې چې د بادشاهانه اچي یا نوې یا استعمال شوی خو قیمتي دا مسلک دی چې د استعمال کم سیزونه دي د خوراک او جامنو په دې کې اسراف نشته ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على العبد او چې تا چاله جوړه ورکړه او هغه واچي ته په خوشاليږي چې هغه وانه چې ته نه خوشاليږي نو چې الله جامې درکړي خوراک درک او ته استعمال کړي نو الله خوشاليږي او چې استعمال نه کړي الله نه خوشاليږي دا هغه خپل سوچ دی اعلی قیمتي جامه به واچولا او سیبا پټکی به وتړه تاریخ کې راځي عمامه پټکی به وتړه او خوشبوئی به پزان باندې پورې کړه او په یو خشان کې شان و شوکت کې دبدبه کې به را روان شو نو د حدیث و درس به شروع خمزیدا نو چا ورته وی سیب چې د عام فقه د مسلې در نسوک تپوس کوي نو دا تکلفات نه کې او چې څوک د حضور پاک د احادیثو درس دراشي او راځي نو هر وخت کې دغه تکلفات کې دی ورته سوی وی چې د حضور پاک د حدیثو درس لازم ما غسل نی کړي ما قیمتي جامې نه چولې ما خوشبو نی پورې کړي ما خشته پټکی نی والے او ما خپل شکل خشته نی جوړ کړي مال د رسول الله مبارک د احادیثو د خودلون حیا را مجلس مصطفوی د طالبانو ته وایم بچي ستاسو د حدیثو مجلس مصطفوی دی د پیغمبر مبارک حدیث پکې خود لیکيږي اورېدل کېږي دا ډېر قیمتي مجلس دی د حدیثو درسګاه قیمتي درسګاه ده ټول د الله او د رسول خبرې دی او درود شریف دی بل څه نشته د الله او د رسول خبرې او پاغې طالبان ځان پوي او درود شریف د دې نه قیمتي درسګاه بل نشي کې مې مال حیرت یو ځل درس کې ناشته او رنگي بدلیږي را بدلیږي چې درس اخلاص کو شاګردانو ته ویراشه زما د عمله وګورې لګون نو چې لمن اوچت کړه نو شپاړس کرته د املا باندې لړم ناستو شپاړس نری نری سوریو شپاړس کرته چک چک چی چلیو زر طالبانو لړم مړک ملې پر سیدلې وا وی سه مون خو در باندې وختي پیشو چې کله ستا رنګونه بدلیدل تا هغه وخت مونږ ته ولې نه وي دا لړم بمزر مړ کړی وي دونه به نه وي چې چلې لړم خو کمیس کې ګیرو ملا خو ستا ملا پړسېدلې ده وی د حضور پاک د حدیث و درس مې شروع کړی ما له حیا راتله شرمېدم چې زه هغه په میانس کې پرېږدم او تاسو ته ووایم چې راشئ دا لړم مړ کړې دومره مینه دومره محبت ته حضور پاک سره او زمارونو د ایمان نخوم دقه ده لا یؤمن احدکم د ټول مور پلار او د ټول انسانیت نه مخلوق نه زیات مینه به رسول الله مبارک سره کې دا ستاسو د ایمان نښه ده پیغمبر سره مینه پس داغه نښه څه ده دا خو ارسلی وي د ما پیغمبر سره مینه ده مینه خدای له شه ده نو ته بزله چا پسې ګوره نه ظاهری نښه ته وګور ظاهری نښه ته وګور نښه څه ده چې ستا عقیده د حضور پاک د عقیدې په شان ستا عمل د هغه په شان ستا اخلاق د هغه په شان وي ستا شکل د حضور پاک په شان او ته هغه دین خوښ کې کم دین چې د ما ښکلي مبارک پیغمبر راوړلی هغه دین چې ته خوښ کې او مینه د پیغمبر سره دا ده چې د هغه وارث سره مینه وکړي د هغه خلیفه سره مینه وکړي چې دا هغه مشن چا جم دی کړی دی او دا هغه دین څوک امت ته رسوي ملا دی او که حافظ دی او که طالب العلم دی او که قاری دی دې سره مینه او هغه چار دیوارې سره مینه وکړي په کومه چار دیوارې کې چې د دغه ښکلي مبارک پیغمبر دین ښودلی کېږي او زده کېږي دا خو ساده پښتو ده خبره مې دې پورې کوله رونو چې دغه امام مالک صاحب یو ځل لګیا دی او د حدیث درس دی یو نوجوان هلک راغی راتلو سره د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل مخکې امام مالک له راورسېد خلک حیران دي چې خدای دا څنګه بې ادبه دی دا ګورې ګناه ده زه تاسو ته هم وایم او چې څوک راځي هغوی ته هم وایم
چې کم وخت کې څوک راشي نو شاته به کېن او که داسې و چې چا په اوږه قدم نو صف کې ځای و نو خیر دی کېن لیکن دا د خلکو په اوږو قدم اخیستل مخکې راتلل دا د ترمذي شریف حدیث ته واورئ آداب د مجلس په زده کوو حضور پاک فرمای من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم چې چام د خلکو په اوږو قدمونه واغېستل نو جهنم ته ځان له پول تیار کړ پول دوزخ ته لاره جوړه کړه یو خو د کبر وکړو تکبر دی دا دویم خلکو ته ضرر دی ورساو خلکو ته سپک وکتل بل توجه دی د خلکو ګډه وډه کړه تا ته ګوري خلک بل چې کوم استاد دی یا خطیب دی هغه تقریر کوي دا هغه ډوله توجه هم ګډه وډه شو دا ناجایز شو دې سړي د خلکو په اوږو حالانکې د امام مالک درس بدو چې خلکو به سرونه ښکته کړي کأن علی رؤوسهم الطیور لکه په سر چې مارغه ناست که لږ هم سر لقې مارغه تخت داسې دا ادب مجلس به مجلس کې ناست څوک دي ادب بني امام محمد پکې ناست دی امام شافعي پکې ناست دی داسې غوندې غرونه پکې ناست دي غرونه لوی لوی علما د زمانې سپینګیری مولا دی او دا دومره علما ورته ناست دي او څه شی ښودلی کېږي د پیغمبر مبارک احادیث ښودلی کېږي څه باټني یا څه ساینس یا څه الیکټریشن یا انجینیرنګ یا میډیکل دا نه ښودلی کېږي ټوله د پیغمبر نقشه ښودلی کېږي د حضور پاک نه محدث تاویږي را تاویږي او د پیغمبر چې څه نقشه ده او د پیغمبر کم شکل دی او کم باطن او کم ظاهر دی امت ته هغه ښودلی کېږي د ګیا د حدیثو درس دی دا سړي د خلکو په اوږو قدمونه واغېستل مخکې راغی امام مالک ته وایي دا درس دی بند کا حالانکې زمونږ په کتابونو کې زمونږ د مشرانو اصول دا دي چې درس په خپل جاری ساتي هر څوک چې راشي راځي دی ته به خپل درس جاری ساتي درس به نه بند وی درس بند که بند دی که وی را پاسه امام مالک سوي خدای سړی لیونی دی دا څه کوي ورپاسېده وی را ترغاړو زه ور ترغاړم وی صاحب دا تندی دی ښکلو ښکل که چې قصه ختمه شي یا لکه دا تروغې که لیونی دا څو غلطی دی وکړه یو دی په ما د حدیثو درس بند کوي غټه بیادبي دی وکړه دویم د خلکو په اوږو د قدمونه را واغېستل او دریم زه دې ځان ته پاسولم او را ترغاړه ورته څه چل شوی چې دا چا وادي حج نه راشي سفر نه نو خلک ورته ترغاړه او بیا درې په تندي ښکل کړم چل څه دی سړی ورته وي حضرت دا غلطی ما قصدن وکړې د یو حرس د لاسه مې وکړې حرس مې دا چې بیګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید دې مسجد نبی مبارک ته رادننه شو ملګري ورسره او حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدلم زه یقیني ولیدلم شیطان زما په شکل نشي راتلی د په حقیقت کې ولید حضور پاک مې ولید ملګري ورسره دي او راتلو سره فورا تپوس کوي اے مالک بن انس امام مالک څه شو چا ورته وی صاحب هغه دی ناسته او درس حدیث کوي ستا په ګدی ناسته اواز کوي وته تا ته چا وی حضور پاک ته غواړي تر پاسې دی تر عدو فرائسک دا ولیدي رپېدل داسې رپېدی چې خدای ما ته به حضور پاک څه وایي الله څه چل مې کړی دی څه به وایي راته وی چې څنګه را نږدې شوې د دواړو جهانو مبارک سردار تا ته وایي مه یارېږه او ځان ته را تر غاړه باسلې دې سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي ښکل کړې ما وی خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه رسوم چې بیګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله مبارکه سینه مږلې ده او کله به دغه تندي له خپلې شونډې رسوم چې بیګا د دواړو جهانو مبارک سردار پې خپلې شونډې ایښې د هغه مبارکې لاړې پې پرتې د حرس ته وجې مې دا کار بس نشم ټینګېدی نشم چې دا کار سره وکړم اوس پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه باسي او سینې پورې جوخ نیسي او په تندي ښکلی دا څه چل شوی
د دنیا خلق دی په دې مخلوق کې مالداران او سرمایه‌دار او هر قسمه خلق. ولی امام مالک دغه سره تر غاړه باسي او ځان پورې جوخ نشي خپلې. دا خو څوک هغه کوي چې مینه وسره چا سره چا مینه را تر غاړه باسي او د سینې پورې جوخ ته نسی او چا سره چا مینه په دې تندې خپل کې ناوله. رسول الله مبارک ته پته ده چې زما میشن دې سړی په لاس کې نیولې دی مولا سه. زه چې الله کوم مقصد د دنیا ته را لېږلی زه خو د دنیا نه لاړم. زما خلیفه اوس دا دی، زما جانشین دا دی. هغه میشن به دې جمدې ساتي امت ته به هغه رسوي. قسم دی حضور پاک د دې دین دپاره زه حیران په دې یم چې خلکو صدر باندې شوي دي. د علماو تندیخ کل کې مه کوئ بغض د علماو سره. لحوم العلماء مسمومه، د علماء غوښې زهریله دي. غیبت د علماو چې کې غوښې دې ولا وخوړې. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. د خپل رور مرداره غوښه خوړل دې خوښ دي؟ نه، نو غیبت مه کوه. غیبت د خپل رور مسلمان غوښې خوړل دي. نو چې د مولا غیبت کې د مولا غوښې دې وخوړې. او لحوم العلماء مسمومه، د علماء غوښې زهریله دي، زهریله چې دا دې وخوړې تباه و برباد شوې. ته ځان د پیغمبر امتی ګڼې د قیامت په ورځ به سترګې څنګه لګې ورسره. به درته وایي چې ده خو زما دین خوره، ده خو هر څه پرېښي وو، ده خو په 4,15,000 روپۍ تنخوا لګیا و. ستا په 1,00,000 تنخوا ګزاره نه کېده، ده په 4,15,000 تنخوا کې لګیا دی او زما د قرآن او زما د حدیثو خدمت کوي. تا خو ځان له تجارتونه کول او بنګلې دې جوړولې، ده زما د قرآن خدمت کوي، زما د پیغمبر زما د دین خدمت یې کوي، د حدیثو. ولې ظالمه دی خلکو کې بدنامه؟ ولې بدنامه؟ هیرونو یو ډاکټر چې څوک بدنام کی نو د هغه نه بیا علاج د څوک ځي نه. یو ګلکار چې د بدنام که چې روره دی دیوال کوږ وي مال یې والي هغه باندې بیا څوک ګلکاري نه کوي. چې ملا د بدنام که څوک هغه ته نه نږدې کېږي دین ته نه زده کوي. وایي دا داس چل دی ده کې دا چل دی ده کې دا چل، هغه نه څوک دین نه زده کوي. تاوان د چا ته ورسو؟ ملا ته نه، دین ته. دین له رکاوټ شوې، قرآن و سنت ته رکاوټ شي. تاوان د چاته رسول الله مبارک ته دی ورسو. د پیغمبر چینه روانه وه، نهر دی مولا روان کړی و، تا نهر ته بند واچو ظالمه. قیامت پر ورځ به رسول الله مبارک سره سترګې سینګ لګې، الله سره به سینګ مخامخ ودرېږي. د خو د الله قرآن خلکو ته ښه جی دی مولا کې دا چل دی او ده کې دا چل دی او ده کې دا چل دی. چلونه په مونږ کې شته که نه؟ ولې نشته؟ مونږ خدا نه وایو چې مونږ د ګناه نه پاک یو او ملایان د ګناه نه پاک یو. ته چې کومه ډوډۍ خورې هغه سره مولا خوري، که ته ارامه خورې هغه ارامه خوري، او که ته حلاله خورې هغه حلاله. خو ستا نه پیدا دی که نه؟ ستا بچی دی، ستا لمسی دی، ستا د دې معاشرې دی که نه؟ د بل ځای نه خو نه دی راغلی، خو ته د ډنډ په منځ کې ولاړ، هغې په غاړه ولاړ. دې معاشره کې پیدا دی، اسمان نه نه دی راغلی. د خلفای راشدین ما دی یو ځل یو کس وی یاره جي زمونږ د مولا صاحب خو د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر قصې مونږ ته کوي، خو هغه پکې یو پوټې هم پکې د هغه خوی نشته. لږ نصیحت ورته وکړه چې دا سوی خلکو ته چې داسې خوشې د ابوبکر او د عمر صفت کوي چې هغسې خوشې کړه. ما وی امام د ابوبکر او د عمر په شان غواړي او مقتدي دی ورته 14مې زمانې کېنولی دی. ته ول د ابو هريره او د بلال په شان مقتدیان پیدا کا، امام بدل د ابوبکر صدیق په شان پیدا کا، امام بدل حضرت علی شان پیدا کا. مقتدیان د 14مې زمانې غواړي، سود خواره غواړي، ګڼ کپان ټول ناستي مقتدیان ټول پیو کې وباچي، مقتدیان ټول لاندې واړه باټینګل غټ باټینګل، لاندې واړه ټماټر غل بر غټ ټماټر، ټول دوکې داکې 2 نمبر شي په 1 نمبر خرصول. نو مقتدیان د دجال د زمانې ما تکینولې دی او امام مانه د ابوبکر د زمانې غواړي. دا کم ځای کې دي؟ ابوبکر چې د کم قوم نه جوړ هغه قوم ته صحابه وایي، صحابو کې جوړ شوی دی. حضرت علی چې د کم قوم نه جوړ دی هغه قوم د رسول الله مبارک سترګې لګېدلې دي، هغه قوم د پیغمبر مبارک سینې باندې غشي تنبولې د حضور پاک نه. هغسې مقتدیان پیدا کوي، امام مانه هغسې وغواړي. امام کې ګوتې پیدا کې دا خپله مونځ نه کې، امام کې د دنیا نخرې پیدا کې خپله جمع له نه ځي.
امام باندې را دنیا اعتراضونه کوي، خپله د خوله ټوله ورته کنځلو ډکه ده. امام کې لګیا دا مولا داسې او دا مولا داسې او دا مولا داسې. ګوته چې بل ته مخامخ کې څوک تا ته راجع کېږي، دا سلو ځان ته وګوره که دا شیطان تاله په ذهن کې دا خبرې چې شابه دي مولیانو پسې لګیا شه چې د دې خلکو تېړه تور شي تور، چې دې مولا ته څوک نږدې کېږي نه، څوک ته قرآن او دین نه زده کوي، ظالمه قرآن ته رکاوټ جوړ شي، قیامت پر ورځ به خدای دې څه جواب ورکړي. او زه ځان ته م وایم او مولایانو صاحبانو ته م وایم، دا ټولو نه مخکې ځان ته دا نصیحت کوم، بیا مولایانو صاحبانو چې موږ له هم پکار دي چې موږ په معاشره کې ښه ژوند تېر کړو، چې په موږ ګوته څوک ونه نیسي. حتی الوسع موږ له ښه ژوند تېر کړو، ښه اخلاق، چې د پیغمبر وارث ځان ته وایم چې 100% نه چې یو 10% خو د پیغمبر خوی ځان کې پیدا کړم. دا نه چې ګنې زه مولیان نه، علما هم پکار څنګه تاسو عوام الناس لګیا په مولیانو کې خبرې راوباسئ. قسم په خدای نن سبا دقسې مولیان نن لګیا دي او لوډ سپیکر ته ختلي دي او په نیټ ته ختلي دي او مولا په مولا پسې لګیا دي. خو مولیان هم یادوم در ټول په نیټ لګیا دي، هغه مولا دا، هغه مولا دا، هغه مولا دا، هغه مولا دا، که پوټې د مولا خپا خو ده بس شل خبرې پکې راوباسي. د خدای ظالمه د دین خدمت وکړه، مولیانو کې ګوتې مه وه، پرېږده دا که څوک 10% د دین خدمت کوي شکر وباسه، 1% هم د دین خدمت کوي شکر وباسه، وعظ او نصیحت کوي شکر وباسه، چې صرف په دې جومات کې امامتي کوي شکر پې وباسه. د خدای ظالمه د دنیا حرام خلک کوي هغې پسې ونخله، د دنیا په بدعاتو خلکو سر دی هغې پسې ونخله، د دنیا په شرکیاتو خلک ورشه سر دی هغې پسې ونخله، او د دنیا خلک په دې بازارونو یو ځای کې بربند ګرځي. دا خلکو ته وښایه دا حرام د دې نه خلک بچ کا. علماء ته درخواست کوم زما اواز چې ورجه د خدای دپاره مه سپکوئ یو بل، او عوامو ته درخواست دی چې لحوم العلماء مسمومه، د علماء غوښې زهریله دي، مې خورئ برباد بشئ او تبه او برباد بشئ. علماء قدر کوي، عزت کوي. دا د پیغمبر میشن امام مالک ولې را تر غاړه باسي؟ هغه ته پته ده چې زما میشن دې ملا صاحب په لاس کې نیولی دی او زما میشن به دا ملا صاحب خلکو ته رسوي. واوروس چې امام مالک تا هغه سړي دا خبره وکړه او ورته څه وایي؟ ای بچی چې تا دا خبره وکړه اوس زما م واوره، وی د کله نه چې د حضور پاک د احادیثو مبارکو درس ته ناست یم، په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شوی. علما خو یو مقام لري. نږدې یو عالم تېر شوی دی، مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه، الله په خوب کې لیدلی. شاگردانو ما ته مولانا سربلن خان صاحب د نوي کلمه الله زموږ د باباجي خاص دوست و، هغه د هغه خاص شاګردو، ما ته هغه په خپله ویلي دي، وایي موږ ته تپوس کړی دی چې 100 کرته مې حضور پاک په خپله په سترګو په خوب کې لیدلی دی. هغه به وایي ما ته مولوي صاحب وایي ښکلی سړی و، موږ بیټک ته به راغی، موږ سره به شپه کوله، یو شپه نه 2-3 شپې به یې کولې. رسېدلی سړی و الله ته. دیو ځل ورغلم په دې اخري ورځو کې، نو ما ته وایي چې یو سړی دی او هغه په اسلام آباد کې په ټیلیفون کې افسر دی. ما ته به محمد ادریس وی، بیا به راته مولانا وی رستو محمد ادریسه جی وی ابل ورځ یو سړی راغلی په اسلام آباد کې په ټیلیفون کې افسر دی. ما سره راغی، وی ما ته وی چې رسول الله مبارک مې په خوب کې ولید. وی ما ته وی په خوب کې چې لاړ شه او په نوي کلي کې سربلن خان مولوي صاحب دې زما په سلام ووایه. ما تپوس وکړه چې نوي کلي کوم ځای دی؟ اخو د ټیلیفون غټ افسر و هغه زمانه کې، یو خوا بل خوا مې ټیلیفونونه وکړل چې هلکه نوي کلي داسې نوي کلي چې سربلن خان مولوي صاحب پکې وي. وی چا راته وی چې دا ثواب یې سره رالم، ما سره ملاقات و داسې سړی. نو ما ته غرغشتو باباجي به وی مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله چې ما ته به مولوي صاحب وایه، حالانکه د حدیث استاد ته خلک شیخ صاحب وایي، مولانا صاحب ورته وایي. ما ته به بل ټکې نه وایه، ما ته به څه وایه؟ مولوي صاحب. وایي مونږ ډېر را تنګ که چې صاحب دا ولې تا ته خلک خو د خپلو استادانو ته شیخ صاحب وایي،
شیخ الحدیث وته وي شیخ القرآن وته وي ته ولې مونږ منې کې وی بس ما ته به مولوي صاحب وایه اخر چې مو ډېر را مجبوره که نو بیا راته الوې وی ما سره چې کلم د رسول الله مبارک په خوب کې لیدل کتل زما ملاقات ورسره شوی دی نو ما ته مولوي صاحب ویلي صاحب دا به هم ستا به اوس هم ملایان بدي شي زمارونو علما یو مقام لري او مقام یې په څه دی په قرآن دی په قرآن الله فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دې خلکو ته ووایه ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه د دې ترجمه په خپله ډېره ښکلې اورېدلې ده قل هغه به وي قل دې خلکو ته ووایه تپوس دې وکړه څه مطلب چې دا ورته ته مه وایه چې ملا بهتر دی د دوی نه تپوس وکړه دا خبره بدیهي ده اسانه ده دوی به خپله جواب درکړي قل بل دی خدای دلایل ویلي دي دلته نه دی ویلي ووایه ورته تپوس دې وکړه ته په خپله هل سره تپوس دې وکړه دا خبره داسې ده لکه چې چاته وایه دا څه شی دی ورته وایه ما به په خپله وي دا چت دی دا شین څه شی دی بره به په خپله وي چې اسمان دی هل یستوی الذین آیا دواړه برابر دي استفهام انکاری دی او هغه څه وی د هغه الفاظ د الذین یعلمون والذین ملیان و امیان دا د هغه الفاظ برابر دي جواب مو ورکوه په خپله به درته ووایي چې نه برابر نه دي ولې هغه ته قرآن درې دته نه دی زده هغه ته پیغمبر حدیث درې دته نه دی زده هغه قرآن او حدیث خلکو ته ښایي او دې قرآن او حدیث خلکو ته نه ښایي هغه په څه ناسه عمل کوي دې په عمل نه کوي هغه ورته جون وقف کړی دی د ورته جون نه دی وقف کړی او بیا څه وایي انما یتذکر اولو الالباب عقلمن خلک نصیحت قبلی نو علامه صاحب وی دې نه دا معلومیږي چې څوک د امي او د ملا د فرق قایل نه دی چې فرق نشته نو دا عقلمن نه دی دا څاروی دی هو رب العالمین فرمایي زه نه وایم ما نه تپوس مه کوه یرفع الله الذین آمنوا منکم مسلمان له خدای په کافر درجه و مرتبه ورکړې ده والذین اوتوا العلم او بیا په مسلمان کې علماء له خدای یرفعو الدرجات درجې اوچتې کړې زمارونو خپلو بچو نه زه دا نه وایم چې زما قدر وکړه زما عزت وکړه ما ته مولا ووایه علم عام کې که نه خپل بچو کې یو پیدا کې په خپلو نسو کې یو پیدا کې علمو قدر وکړه عزت وکړه که خپل نه احترام وکړه په دې وجه د قرآن خدمت کوي د پیغمبر د رسول د سنتو خدمت کوي بس مینه ورسره وکړه احترام وکړه خپلې پیسې پې ولګوئ په خپلو پیسو کې د دې اجدانانو مسکینانو ایسې وکړئ مدرسو له ورکړئ طالبانو له وظیفې ورکړئ ډوډۍ وله ورکړئ ځان ته یې را تر غاړه بسې مینه ورسره وکړئ که څه زیاتي تی کېږي درګذر کې د خدای د مخه هلکه دا پلانکې سړی دی نه نه خیر د مار استاد زوی دی که دې هر څه وایي ما معاف کړی دی وایي که نه وایي دا جي د مار استاد زوی دی دا ما معاف کړی نه جي دا خو د ما د مشر زوی دی د پلار یو وخت کې ما سره ډېر ښه کړي دي ما معاف کړی دی ما معاف کړی نو د الله د خاطر معاف کول کوی که مولان مو به غلطي نه کېږي ولې به نه کېږي خیر دی عالم دی ورته ووایه پټ غوندې داسې بیا مه کوه ښه خو معاف کوه خلکو ته مه شرموه رسوا کوه ما دې باندې بس تاسو الله ته نږدې کېږئ کن عالما یا عالم شه او متعلما یا شاګرد شه او خادما یا خادم شه یا عالم شه یا شاگرد شه یا خادم شه ولا تکن رابعا فتح سلورم ما جوړېږه برباد بشي زما دې خبرې مقصد څه شروع چې یو بچی دروازې دې زموږ د مدرسو له داخلو علم توقف کې عالمان حافظان کې د علماء خدمت وکړي د مدرسو خدمت وکړي په خدای دنیا روانه ده او تیره ده څومره مشران او سپینګیري لاړل د دنیا نه ځمکه پاتې جایداد پاتې کور پاتې جومات پاتې بانګونه پاتې منځونه پاتې علما هم لاړل د دنیا دقسې موږ به ځو ځان نه پس ملغلرې پرېږدی ځان نه پس غیبت خواره مه پرېږدی
د ځان نه پس حرام خواره مه پرېږدی، د ځان نه پس ګند مه پرېږدی، د ځان نه پس بد عمله مه پرېږدی. د بچو ښه تربیت وکړئ. که ستا بچې په غلط طرف روان دي ښه تربیت ولو. او د هلکانو ته مې د بچو ته مې زما دا هلکان ډېر خوښ دي، دا کشر کول. او زه علماو ته مې د دې نوجوانانو هلکانو سره ډېره مینه کوي. دا زموږ ذخیره ده چې لوی شي دا وطن به دوی ابادوي. دا پوه کې دا کشران، دا بچي، دا هلکان د علماو سره، مدرسو سره، قرآن سره، دین سره، شریعت سره، حافظ سره، قاری سره مینه کوي. او ورسره خپل مور او پلار سره، سپینګیري سره، مور او پلار سره، سپینګیرو سره قدر او عزت کوي. په لاره ته مخکې مه ځئ او احترام یې کوئ. نو دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې.